Señor presidente, señores delegados. De países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, د کیوبا د انقلاب رهبر چریکي جنګیالی او ډاکټر ارنستو چیګوارا په 1928 کال د جون په 14 نیټه د ارجنټاین د روساریو په ښار کې د یوې اسپانیوي مور او ایرلنډي پلار څخه وزیږید. پلار یې صنعتګرو او په متوسطه اقتصادي کورنۍ کې ژوند کوه. چیګوارا له ماشومتوب څخه د افراطي افکارو او د لوړ جرأت څښتن و. د ماشومتوب څخه په سالنډۍ ناروغۍ اخته و، خو د یو پیاوړي ورزشکار په نوم پیژندل کېدو. لیک او لوست له مور څخه زده کړل او د لومړنۍ زده کړو څخه وروسته په 1946 کال کې د طبي زده کړو لپاره د ارجنټاین د بونیس ایرس پوهنتون ته لاره پیدا کړه. دی د قوي ذهن خاوند و او د مطالعې سره یې ډېره مینه درلوده. زیاتره وخت به یې د فلسفي کتابونو په لوستلو تېراوه. د ده په خبرو کې زیات تاثیر و او همیشه به په مناظرو کې مخکښ و. چیګوارا د ورزش سره هم مینه درلوده او فوټبال، بایسکل چلول او نښه ویشتل یې د خوښې لوبې وې. په پوهنتون کې په خپل درس تمرکز کاوه او نه یې غوښتل د خپل پلار په شان د سیاست ډګر ته راودانګي. په 1950 کال کې له پوهنتون څخه تعجیل اخلي او په یو بایسکل د شمالي ارجنټاین په طرف د چکر او څېړنو دپاره روانیږي. په 1950 کال د خپل ملګري البرتو سره په یو موټرسایکل د جنوبي امریکا هیوادونو ته سفر کوي او د جنوبي امریکا ټول هیوادونه ګوري. دوی د سفر خرچ هم له مزدورۍ څخه پوره کوي، یعنې 2 ورځې به سفر کوو، بیا به 2 ورځې مزدوري کوله. ارنستو چیګوارا د دې سفر خاطرې او عجیبه حقایق په یو کتاب کې د موټرسایکل خاطرې په نوم لیکي. دغه سفر د ده په روح او فکر زیات تاثیر کوي او د امپریالیزم په ضد یې اراده قوي کیږي. دی په خپل کتاب کې لیکي د امکاناتو د نشتون له امله مې د ډېرو مریضانو ژوند ونه ژغورو او د سوء تغذي او نورو مرضونو وحشتناکې صحنې مې وکتلې. غواړم تغییر او بدلون راولم او د دوی د کیسو لیکلو په ځای باید یو کار وکړم. د سفر وروسته بیرته درس ته ادامه ورکوي، یو څه موده بعد فارغیږي او رسما د یو ډاکټر په توګه وظیفه پیل کوي. خو دغه وظیفه یې د 2 میاشتو څخه نه اوږدېږي او وسلواله مبارزه پیل کوي. ده غوښتل د امپریالیزم په ضد یو انقلاب رامنځته کړي او د جنوبي امریکا هیوادونه د فقر او غلامۍ څخه وژغوري. د همدغه هدف لپاره د یو ملګري سره ګوري او بولیوي هیواد ته روانیږي. بولیوي هیواد کې دوی غواړي ازادي غوښتونکې ډلې منسجمې او خپل هدف ته ورسیږي، خو د وسلو او مهماتو د نشتون له امله ناکامیږي او پیرو هیواد ته روانیږي. پیرو کې مشکلات نور هم زیاتیږي ځکه هلته ټول خلک بې سواده ول. چیګوارا وایي موږ ته به خلکو پلتۍ وهلې وې او وازې خولې به یې راته نیولې وې، زموږ د سوال جواب به یې په چوپتیا راکوو. د پیرو هیواد چارواکي پرې خبرېږي او د نیولو هڅې یې کوي. دوی دغه ځای ځان ته خطرناک بولي او ګواتیمالا ته روانیږي. په ګواتیمالا کې د اربنس په مشرۍ انقلابي ځواکونو سره یو ځای کېږي او د ازادۍ هڅې کوي. اربنس په ازادۍ اخیستلو توانیږي او نوی حکومت رامنځته کوي. د امریکا حکومت په ګواتیمالا کې لاسوهنې پیل کوي او په مستقیم ډول د ترهګرو حمایت کوي. همدغه لامل کېږي چې د اربنس حکومت 1 کال هم دوام نه کوي. دی په ګواتیمالا هیواد کې د ارجنټاین سفارت ته پناه وړي او له هغه ځایه مکسیکو ته روانیږي. په مکسیکو کې د چریکي جنګونو په اړه زده کړې کوي او په 1955 کال د فیډل کاسترو سره پیژني. فیډل کاسترو په دغه وخت کې د ناکامې کودتا وروسته په پټه ژوند تېراوه. دی د فیډل کاسترو باور لاسته راوړي. فیډل کاسترو هم په همداسې یو انقلابي ځوان پسې ګرځېدو تر څو په مټ یو نوی حکومت رامنځته کړي. د کیوبا ځواکونو چې په مکسیکو باندې والکوه دوی نیسي او زیات ملګري ورته مړه کوي. په 1956 کال چیګوارا د 2 اتیا چریکي ملګرو سره د جنګ دپاره د مکسیکو نه د کیوبا په طرف روانیږي. په سفر کې د مسلکي کس د نشتون له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او په سمندر کې څو وارې لاره ورکوي. بالاخره د کیوبا ځنګلونو ته رسیږي او په ځنګلونو ورګډېږي. چریکي ډله د یو بومي دهقان څخه مرسته اخلي او د ځنګل څخه وځي، خو دغه بومي دهقان پرې د کیوبا پوځونه راخبروي. د کیوبا پوځیان دوی محاصره کوي او جنګ پیلېږي. چیګوارا په دغه وخت کې د ډاکټرۍ سامان په غاړه و، خو کله چې د ده زیات ملګري مړه کېږي نو سامان خطا کوي او د یو تښتېدلي ملګري مهمات او وسله راخلي. چیګوارا وایي دغه وخت مې د ژوند تر ټولو سخته فیصله وکړه او له دې شېبې وروسته زه د یو ډاکټر څخه په یو جنګیالي بدل شوم. چیګوارا او فیډل کاسترو سره د 4 نفرانو په تېښته بریالي کېږي او د ستورو څخه په مرسته اخیستلو خپل سفر ته دوام ورکوي. د سیمې دهقانان له دې چریکي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلانوي او په 1950 کال کې د دې ډلې شمېر 80 نفرانو ته رسیږي. چیګوارا ورځ په ورځ د خلکو محبوبیت لاسته راوړي او ډېر ازادي غوښتونکي ورسره یو ځای کېږي. همدا لامل کېږي چې د بتیستا حکومت ورڅخه ویره پیدا کېږي او د وژلو هڅې یې تیزوي. فیډل کاسترو به هر وخت ویل زما نه وروسته اول کس چیګوارا